که ورانه د اسمان رانه خفه دی ځمکه ورانه د اسمان رانه خفه دی څنګه انسان یم چې انسان رانه خفه دی زه پردي جنګونه په سر اخلم خپل ریحې ریحې ګریوان رانه خفه دی لیونی یم رښتیا غږیږم حکومت پاکستان رانه خفه دی بسم الله الرحمن الرحیم خبرې څنګه چې پر پروګرام کې وایم مال ډېرې نه راځي حاجي صاحب ته مبارکي وایم او دغه خلکو ورته وایم دا ناس خلک چې دی کم چې نه دي راغلي زما دغه خبره اوري نو زما په خیال کې موږ لږ سوچ وکړو په دې وطن په دې حالاتو باندې دا بار حکومتونه راغلي بدل شوي په هغو باندې نو موږ به بیا انتخاب یو هم او ښه به هم نور ستاسو خوښه ده دغه وطن حالات په خپله وینئ چې چا کم ځای ته ورسول او څوک یې چېرته بیایي دغه نظم به درته ووایم چې پوره صدی جنګ وشو د تباهۍ جنګ وشو یو وایي ما وګټو بل وایي ما وګټو څوک وایي انګریز وګټو څوک وایي ملا وګټو یو لیونی ناست دی او دغه خبرې اوري ځان سره داسې وایي د دوی مازغه خراب دی جنګ څوک ګټلی نه شي په جنگ کې ګټه نشته جنگ سراسر تاوان دی که مو یقین نه راځي دا کونډې رنډې شمار کوي دا یتیمانو شماری دا ړنګ کورونه شمار کوي او دا برباد زړونه شمار کوي که چېرې دا ګټه وي نو تاسو ګټه وکړه یو نوی جنگ شروع کوي چې نوره ګټه وکوي زهر به وخورم زړه به وکم نور څه کوی شم څه به وکم بس ځان به مړ کم ښه به وکم او هندوستانی میړه به وکم په پښتانه خاوره 2 ځله کونډه شومه تک کسرا او جنتي باچاخاني مونږ یو داسې لیوني باچاخاني دا تور سر د سرې ټوپۍ محتاجه نه دی ما لیکلې په تندي باچاخاني نظم درته وایم جومات کې په منبر ناست ملا خپله قیصه وکړه بهر د پیزارځی سره چا خپله قیصه وکړه زما په غوږو راغله هوا خپله قیصه وکړه زه غلی پاتې نه شوم جمعه خپله قیصه وکړه نو لږ واوره مولا پکې د مستو حورو ذکر وکړو یو شیخ پکې د خپل باغ د کجورو ذکر وکړو هوا راته د کونډو او مجبورو ذکر وکړو جمعه پکې په تش لاس د انګورو ذکر وکړو نو خبرې د ټولو ناول وشوې په ما پسې کنځلې بیا غلې پټې په مولا پسې کنځلې سپورزل په ښکلو وکړې په هوا پسې کنځلې یو دی لیوني ونه کړې په چا پسې کنځلې نو ستا خیال دی یو زه پکې د عدم تشدد په فلسفه یم نو ستا خیال دی یو زه پکې د امن او د عدم تشدد په فلسفه یم دغه نظم رانه یېرېږي مشران ناست دي ما دا چې ځینې مشران د سړي شاته ناست نو دی بیا لږ وارخطا هم وي